بیا هم ښه راغلاست. مننه ښاغلی وردک راګرځو بیرته. ښاغلی استاد قریشي، دغه د ګاونډیو هیوادونو رول د اوربان په تړاو، ځکه چې کله چې امریکا په افغانستان برید کوو ایران سره خبرې شریکې کړې وې، ایران ته مثلا پردې شاته څه منلي وو، او پاکستان سره هم همداسې او د سیمې له ډېرو هیوادونو سره یو څه راکړه ورکړه په دې تړاو لرله چې څو راضي شي او په افغانستان برید وکړي او دوی مخالفتونه کوي. همداسې وشول. اوس د ګاونډیو هیوادونو رول دلته څومره مهم دی په دغه اوربان په غځولو کې؟ اوس دلته د فراه جګړې کې خپل افغان حکومت وویلې چې دې کې د ایرانیانو لاس و. دلته په شرق کې یا په دا نورو ساحو کې چې جګړه کیږي، راکټونه ویشل کیږي، د پاکستان د نظامیانو لاس ښودل کیږي او په ډېرو بریدونو کې هم دوی څومره صادق پاتې کېدی شي په دې تړاو او د دوی رول څومره مهم دی په د اوربان کې او د سولې په تړاو؟ یو شی باندې تاسو ته عرض کوم چې دغه د 2 ساعتو دپاره د اوربان د طالبانو لخوا ځینې چې د 1 ساعت دپاره مو وشول چې جناب وردک صاحب ورته اشاره وکوله، 1 ساعت دپاره یو ورځ ولا یو شی دی، دا غنیمت ده. ځکه دې وطن کې دا وینې تویول چې بس دا زه ته د زړه د تله ځینې وایم د دې وینې په دې وینې تویولو کې لکه چې بیا تاسو دواړو ورته اشاره وکوله، دوی خو ورباندې یعنې جناب استاد ورباندې ښه ټینګه تبصره وکوله. کورنۍ کړی چې هغوی دغه اوسني ډالرو د 12 منزلو د ترانسپورټ د تیاري په خطر کې لویږي او هغه سپېڅلې نامه ځینې استفاده کوي. دا د یعنې یو فاکتور. بل فاکتور هغه بهرانیان دي چې هغه د هغوی لاسپوڅي، هغه جنګوالان د ذکر علیږي دلته جنګ کوي. نو که دوی دواړه د خپل وطن لپاره په سپېڅلي ضمیر باندې، نه په ویده ضمیر باندې او په وقار مآبانه توګه باندې د وطن لپاره دوی یو څه فکر وکړي، د ملت لپاره فکر وکړي، دا به ښه وشیږي نسبت و دې ته چې بهرانیان ورته وایي که نه. ته خبره په همدې ځای کې وه چې ایران ورته وایي، پاکستان ورته وایي، اسلامیان ورته وایي چې ته وروره ښه کار دې کړی ونه. نه دا ډېر وخته پورې په موږ پورې مربوط کېږي، په موږ ملت پورې مربوط کېږي چې له دې څخه د دولت او د طالبانو د دولت د 15 ورځنیو د طالبانو د 2 ساعته اوربان دپاره موږ باید دا یعنې پذیرایي وکړو، ښه یې وګاڼو، ښه یې وپالو او ښه یې وستایو. نو دا چې بهرانیان به په دې کې لاس وهي او مخامخ بیا ترتیب سره واوسي، هغه یو فارمول دی. ما په خپل تالیفاتو کې لیکلی دی، 2 فارموله دي. یو دا دی چې یعنې د شا له خوا نه خنجر وهل او بل فقیر سازي همسایه. دا 2 انګریزي فورمونه دي چې په افغانستان کې د موږ د هېواد د عادو یعنې د دشمن له خوا نه په دې کې تطبیق کېږي، چې دې کې ډېر لاس استخباراتو په ځای کې شامل دی چې د هغوی له خوا دې کې کار کېږي. نو که چیرې دغه زموږ ګاونډي هېوادونه هغه د فراه او دا نورې خبرې ورپاتې وزستي فعلا د موږ سره په دې هکله باندې په صداقتمندي باندې لاس ورکړي او موږ د هغوی لاسپوڅي ونه اوسېږو، موږ لکه د باشرف افغانانو په توګه باندې سپېڅلي ضمیر سره د دولت په خوا کې چې دغه هر څه دی نو دې نه حمایه وکړو او بیا د خپل ملت یو بل څه ښاغلی قریشي، نو دا به په هغه صورت کې کامیاب واوسي او تداوم به پیدا کړي. یو بل څه چې ښاغلی قریشي تر ډېره د طالبانو هغه اعلامې یا بیانې تاسو لیدلي دي چې تل د افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي، ویلي دي چې زموږ هغه طرف چې زموږ هغه حکومت یې راوپرځاوه هغه امریکا ده، موږ باید امریکا سره وغږېږو. او امریکا هم تل د دوی خبرو ته منفي ځواب ورکړی، غیر له دا څو ورځې مخکې نه چې سپینې ماڼۍ هغه بیان دی ویلې چې موږ امریکا لیواله ده چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا رول څومره مهمه دی د افغانستان په خبرو کې؟ او تر ډېره سیاسیون په دې نظر دي چې امریکا خپله دلته جګړه رامنځته کړې ده او دلته پلانونه لري، د کلو کلو پلانونه. واقعا که دغه سولې ته موږ یا افغان حکومت یا طالبان رسیږي، دا غټ دیوال یا هغه خنډ چې د سولې پر وړاندې او د امریکا بیا د پلانونو پر وړاندې دلته رامنځته کېږي، د افغانستان سوله ده، امریکا به حاضره اوسېږي چې خپل ځان قرباني کړي او افغانان سولې ته ورسوي؟ د متحده ایالاتو مشرتابه د خپل د خبرو لومړني پیراګراف کې د خبر ته هم وویل کې د فکر مشرتابه سره د سیمې زبرځواکونو نورو هېوادونو د زمونږ د دولت د پروګرام دوی منلی دی او د طالبانو یې هم ستایلی دی. دا د یو بیا د یو سند په توګه باندې چې ما نن وکتل
په متحده ایالاتو کې د یو علمي فکري ټولنه د نیلسن په نامه باندې یو تحقیقاتي ټولنه ده د دې رئیس هغه میکل دا خبره هم وویلې خو بیا یې وویلې افغانانو ډېره قرباني ورکړې ده ای کاش دغه په یعنې اوږدمهاله باندې تبدیل شي دغه نیک نیت دی نو په ظاهري توګه باندې یعنې خپله حکومت به یې وغواړي چې دا کار دوامداره سي او بالاخره دوی د زمینه برابر شي دوی د افغانستان څخه وځي دا نیت به ولري او داسې زه فکر کوم چې دا چې طالبان وایي چې موږ د متحده ایالاتو سره خبرې کوو او موږ وایو د پاکستان د دولت سره خبرې کوو نو په دې مابین کې څوک پاتې کېږي طالبان پاتې کېږي د جنګ علي پاتې کېږي او د هغوی په نسبت موږ پاتې کېږو هغوی امریکا پېژني نه ډېره ښه ښایسته خبره همدا دی چې هغوی بین الافغاني خبرې له موږ سره د موږ د جرګو د سپین ږیرو د محترم دیني علماو هغوی چې سپېڅلي خلک دي او د سپېڅلو منابعو له طریق ځینې متنفذه شخصیتونو د روڼاندو له طریق ځینې د یو بل څه چې اوس ښاغلی قریشي د امریکا په دې کې تاوان نشته د ګټه پکې ډېره مننه راګرځو پوښتنه به بیا بله تاسو څخه وکړو ښاغلی استاد وردک دغه څه چې ښاغلي قریشي ورته اشاره درلوده چې د علماو یا د هغه افغان مشرانو یا لکه د لویې جرګې د رابللو په تور داسې یو څه وشي او دغه افغانان له امریکا څخه وغواړي چې له افغانستان څخه ووځئ لکه موږ ورته شهیدان یو هغه څه چې افغانان نه غوښتل او پخواني ولسمشر هم لاسلیک نه کړ او بیا حتی هغه د جرګې ناستو کسانو ته یې داسې یو اعتراضیه خبره هم وکړه چې زه پوه نه وم چې تاسې دا څه امضا کوئ او په پټه سترګه یې امضا کوئ دغه څه داسې اوس واقعا که بیا داسې یو جرګه رامنځته کېږي امریکا داسې یو بهانه لټوي یا ووایي چې که طالبانو سره خو سوله وشوه اوس ما راتګ او بیرون وتل د جرګې په لاس کې دی او د جرګې والاو ته هغه ټول شهیدان یاست چې په لاکهاوو روپیو په زرهاوو روپۍ منل شوي وې دلته یې ښه پالنه کېدله واقعا دغسې کسانو ته که بیا پیسې ورکړي او هغه د ملت د مغز څخه خلک بیا دوی ته لاره پیدا نه کړي او بیا داسې یو څه وشي چې تاسو اوسېږئ 50 کالو لپاره بیا خو دلته بیا بله جګړه نه رامنځته کېږي او هغه باورتیا چې خلک افغانان په خپلو مشرانو او جرګو لري هغه به هم له منځه ولاړ شي دغه جرګې یادون دی چې وکړه د دې جرګې یادون دی چې وکړه د لویې جرګې مشورتي لویه جرګه چې کرزی صاحب هم راغی ویلي ته ده نه امضا کوم د ټولو جرګې نه وردک او جناب استاد رفیع راووتل نور خلته پلوونه و په آخر کې یو پاکټ کې پیسې په جیب یعنې دغه څه چې موږ ویلې دا رښتیا بله زه وم هلته خو زه د مغو جرګې نه د اعتراض په توګه راووتلم که نه رفیع صاحب ما سره و درست یعنې په دغه ټوله جرګه کې د افغانانو هغه اصلي په اصطلاح د وردګو وبښئ استاد رفیع ته د میلیون سلامي ده موږ لیوانیان له تاسو ډېره مننه هغه ډالر هغه ګورئ دا معلومه وه تاسو هغه دیارلسمه ماده وګورئ مغه خلکو چې ملته یې په موږ اعتراضونه کول چې وردک خو احساساتي دی سپین ږیری دی د زړه تکلیف لري رښتیا وایي من خدا ورستی چور لیوانی نه یم د وردګو خبره لږ مې په یو شي ماغزه خلاصېږي ولې د سپینې ږیرې موږ د تورو ویښتانو په قیمت اخیستې د ځوانۍ په قیمت هم اخیستې تجربې لرو مغه وکیلان مغه سناتوران صاحبان یو سړی د حق نه تیر نشي مسلم یار صاحب د معامل هغه و طرفدار و بس هغه هم راووته که ناست نه خو راون نه وته خو ما چې دغه دریځ چې ما چې در دریځ ونیوه هغو تشویق کړم ویلي وردګه ډېر ښه کار دی وکړه من ده تبصره ونه کړه خو د ما په کار یې یا نه خو مسلم یار دی یعنې د مسلمانانو یار نور ټول انتقاد وکړه مغه وکیلان مغه د مشرانو جرګې مغه غړي مغه سناتوران د اوس هره ورځ نه وي چې په قرارداد باندې تمدید وشي خو خیر موږ خو وردګ هغه د سیدۍ دوام کوو داسې لږ پیشونې چې ټوک هم پکې راشي دا یوه موضوع بله خبره د هغه وه د امریکا وه زه ډېره بښنه غواړم عفت د کلام هغه دی چې رښتیا ووایي بې عفتي د کلام هغه دی چې دروغ وایي ولو هر شی وي ولو رښتیا ووایي جملات لږ ثقیل هم وي رښتیا وي دغه عفت د کلام دی نه چې په پیچیده طور یو څه هغه کې پټه کړي جملو کې ادبیاتو کې مقاله لونې مګرم د منافقت نه ډکې وي دغه هغه نه دی د ټوله حرامزادګي د امریکایانو د وروره ما خو ستونی څیرې کا
د ما گربت مجله وګورئ، لپه مجله وګورئ، ګودر مجله وګورئ، هندار اخبار وګورئ، چې هغه وخت نه د تلویزیونونه وو نه دومره اخبارونه وو. ما اخبار وا د ولسمل وایو دیهم صاحب یوه مجله وه خلاص. هغه وخت زموږ چې سرې وینې بادېدلې، هغه وخت موږ مبارزه شروع کړې، غیر د الله پاک نه ډارم نه لرو. د ټول حرامزادګي په ده کې ده، په امریکایانو کې. وي زه د طالبانو څخه خبرې نه کوم. بد کوي چې نه کوي. ولې نه کوي؟ خو ته سوله نه غواړې. تا منافع فعلا په همدې جنګ او په همدې ګډوډۍ کې دي که نه. خپل ګوډاګیان دې شته دي چې په ډالرو دې اخیستي او خو وجدانونه لیلام کړي او بیا ځان باندې مجاهدین هم نوم یادوي. د مجاهد د بلا ور واوړي، د مجاهد د بوټو بلا د ور واوړي. مجاهدینو ځانونه خرڅ نه کړل، په وزارت او په صدارت یې هغه معاملې نه کولې. ما ولې ونه کړله؟ ته ما نه د موږ وردګو نه قوي جبهه د جهاد په وخت کې چا درلودله؟ 40,000 ټوپک تنها موږ ته حفظالله امین راکړل چې هزاره قتل عام کړئ. 80,000 توپچۍ دې موږ ته وه. او وخت هیڅ تنظیم 15,000 نه درلوده. موږ ځانونه خرڅ نه کړل، وجدانونه هم خرڅ نه کړل. ولې؟ جهاد فرض وه. زه لمونځ کوم، احسان یې په تا واچوم. زه لمونځ کومه 15 وخته نه 10 وخته. بیا د قریشي صاحب نه چوکۍ غواړم. څه منطق یعنې هغه څه چې ویل کېږي چې امریکا بدل ته سوله ونه غواړي فعلا نه. ولې منافع نه. ګورې که امریکا سوله وغواړي، موږ خو تجربه لري، خدا ورستی یوه میاشت وروسته سوله ده. ګورې زه بل د طالبان په 4 ساعتو کې ایسته کړل که نه. 4 ساعتو کې نه، خو اصلا 8 ساعتو کې خو 4 ساعته درست د 3 کاله چیرې وو. پسې وایخېستل. هغه بېچارهګان هم لاړل، د امارت و مدیریت و ریاست و وزارت ته ټولو نه لاړل. بس دهقانۍ شروع کړې. بس غریبۍ خو د اطراف ماغونه د اطراف خلک. کله چې دوی وپوهېدل چې نه والا بېرته دلته ما هغه اهداف په ګډوډۍ کې کېږي، یو ورپسې ورغلل. دهقانۍ ته یې نه پرېښول، کار ته یې نه پرېښول. یعنې بالاخره وعده راکړل چې ملت راجګ شي. عرض مې واوره، ما ته لږ اجازه راکړئ چې هغه لږ تاریخي واقعیتونه دي او موږ په اسنادو غږېږو. موږ ژورنالیستان یو، متحد یو، ملت ته، خدای ته او خپل وجدان مسلک ته. حتی ایم خوشي کړ، ننتل کلاو ته هم د ښځې سره ننتل په کوټه کې، دروازې یې پسې ورماتې کړلې. څنګه موږ تاسو افغانان یو، پښتانه یو، اسلامي فرهنګ لرو. ته یو خارجی یهود نصارا په قرآن کې څه نوشته دي؟ ته د یوې پښتنې د افغانې ښځه هغه نو یې واده شوې قواریم افغانان خو لري، دی خو د خودس داسې پزې نه لري. نو امریکا یې په چنګا په اوږو په کناټیو لاس وایه. ګوره لالا دا یو واقعیت دی. په کلمه د لا اله الا الله یو واقعیت دی. ای مجبور کړل یې کړل چې د ناموس د خپل حریم نه دفاع وکړه. دی د ISI لمنې ته ور واچول. او د ISI عمومي ډایرکټر څوک دی؟ CIA. هغه ورته وایي د فابریکه د هغه څوک حمایه کوي، څوک مالي امکانات ورکوي، فابریکې د ترورستانو. هلته خو یو نه دی، دوه نه دي، درې نه دي. ولې امریکا دومره نادانه نه ده. د طالب ځای وخته داعش دي پاکوي. په هلیکوپترو کې شمال ته راوستل. هلته هم د خراسان خلک چې چیغې وایي د خراسان ورسره یو ځای کوي. طالب که سبا سوله وکړه جنګ به ګوري بیا به هم جګړه دوام د صادقانه د امریکا. ډېره مننه ښاغلی استاد. بېرته راګرځو. د ما د دوې جملې پاتې کېږي، د جهاد په جمله لږ ودرولم. قربان دې شم. ښاغلی قریشي، یو څه چې دغه د سپینې ماڼۍ وویلې یا د 11 کالو وروسته بالاخره سپینې ماڼۍ وویلې چې موږ له طالبانو سره خبرو ته حاضر یو. دا د طالبانو هغه پوځي فشارونه په دوی ډېر شوي دي. ګورو د ښاغلي وردګ خبره چې طالبان نه وو، بیا راپیدا شول. په دوی به وغږیږو، خو لنډه دمه اخلو. درنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، ملتیا مو ولرئ.